ننګرهار کې 3.5 بورې چاودېدونکي توکي نیول شوي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي چې د دې ولایت په مربوطاتو کې د کونړ ولایت مسؤلینو په همکارۍ په یو بارونکي موټر کې 3 تنو سره 350 بورې امونیم نایتریت او نور چاودېدونکي توکي نیولي دي. نوموړی زیاتوي دا کسان به د قانوني اجرااتو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. طالبانو د دغه چاودېدونکو توکیو او نیول شویو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. څو ورځې مخکې د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان وویل چې د کابل ښار په دروازو کې د نامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره جدي پلټنې پیل شوي دي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.